زه خو یم دقه خره ستا شوه ټیک ته خره د ماما شوه ماما خره دې مبارک شه. ستاسو دې مبارک شي ستاسو ماما مبارک شه. خوشحاله شي بله خو د الله نه یېرېږم چې مرګ چې کوم دی دا نه دی په کار او دویم د یوسف جان نه اوس پر راته بیا وایي چې ښځه دا ښځه تا پسې ویشته نو ستا پې دونه زړه خوږ نه شو نو تا چې دی شته نو څنګه چل دی که تا ته احساسات نه کېده که دا خبره پکې نه وې د ده دا ښځه ما سنباله دا چیلې پکې مال نه راکوي ښه ده وشي بچیه ورځه دعا کوئ چې زما رور را خبر نه شي که هغه چېرته را خبر شو نو مایان به تاسو نو زه به یې خورم زه ته پرېږده ته دا دلته روانو دا به نه وایي زه د کور نه دلته شوم ګورو به ګورو به ښه ماماجي ته پرې او بېګا د سباړه ګورو به چې ته ما د دې کور نه ورسړې زما نوم به چې کوم دی نورګلې نه وي ته راځه دې راځه د کاوه ته ماما دې خوځم دې خوځم خلک دې خوځم هلکه زه یې که نه یاره ولې څه چل دی ولې څه چل دی وروره ولې خرې څه باد مات کړی دی که اوس یې زمانه دی د اوسه ډلې غونته کې ښځې زه اوبه راوباسم ته ټینشن مه کوه ښه او ته کښېنه راوباسه ولې ای بې غیرته ای بې غیرته تا نه به زه جبه کټ کوم جبه سړیتوب زده کړه سړیتوب هلکه شیخ خلک دې کنټرول کړه خلک دې کنټرول کړه وسم بیلوم راځئ وسم دا بیلوم به چې په مرګ باندې کنټرول کېږي داسې نه کنټرول کېږي زه به ستا شریک هله ماما باندې لاس هله په ماما یې ګزار وکړو ای بې غیرته په ماما یې ګزار وکړو په ماما چې په ما یې کښېني ماما ورته څه ښکاري کېنه سرجي کېنه اخو سره کېنه ښځې ته سرجي وایه که ژوند کوي واه ته ورته داجي وایه که ژوند کوې منډې خدای دې غر کړه ټول کلي فیصلې کوي ستا ښځې راځه زویه چې وسم بیل زه هغه جرګمار را دننه کومه د ماماجي او تاسو بس فیصله کوئ زه جرګمار را دننه کوم ټول سړیه کښېنه لرې شه ښځې کښېنه ماماجي دې بې غیرته سره میلېږي نه دا ښځه ورسره ناسته ده چې څه فیصله دې وکړه ما ته منظور ده لکه دې ورندار ته ډېر ګوره مه ګینې ګوره یې لیکۍ دې لاوه ده لاوه ورټه ما ته مخ راواړوه هر وخت هم لکه په ټیم کې کاڼې چوري ګړنګه ګړنګه او ګړنګه ګړنګه او ګړنګه ګړنګه زما د دې سپینو ډوکو خاطر هم نه کوئ خو نن دې بیلوم بس نن مې بیلوه بس بس هلته کښېنه ته لا زما خواته ناستی ګوره بچې بیلتون ښه شی نه دی دواړه رونه یې د یو ابۍ بچي یې چې تاسو دواړه یو موټی خدای شته که توپان هم وړه دغې ته دی چېرته ګوري دغې ته ولې دا ښځه ګوري دا ټډه ورته ګوري دغه ورته مه عقل خو در پکې نشته عقل خو در پکې نشته جرګمار لاندې ناست په خپله به کټ کې ناست دی لکه دا کټ راواله جرګمار ملګري کټ راواله مړه دې کې خو عقل نشته ورشه دې ښځې ته دوی کټ راوالي که نه ښځه کم ده ورې ستا دا ښځه نه ده زما ښځه ده خو ستا په شانتې ژبه وسه نشته ماماجي به دا سړی پوه کړی غلي کښېنه جرګمار ناست دي که نه لږ لحاظ کوه ګنې باقي پاتې دي ګوره په من باندې شلو کېنه مړېړه کښېنه مې خوا زه درته نه یم چپه ته کښېنه اوس کښېنه اوس غلی کښېنه دا ګزار تا له د واده په شپه به کار وو اوس پکې څه نه کېږي باقي پاتې تنګ شوم خبره واورئ تنګ شوې کار دی چې دا دوه اډۍ دي دا یو غوږ یې ستا شو د سره غنم پې ولاړ دي دا یو د ده شو قبوله ده دا یوه لار داسې تلې ده هغه ځای پورې دا منځ کې چې کوم ځای راځي دا ستاسو مور زما خور جومات ته وقف کړی دی دې کې به نه ستا کاري نه به پکې د دی دا د جومات حصه ده صحیح ده ټیک ده بل په دې کور کې دا یو شنډۍ ده دا به په منځ دې طرف ته چې دې طرف ته سوری تلو تاسو کښېنئ او چې دې خوا سوری دوی بوته نه ماماجي د سره به زما سوری نه داسې زه قبر نه شریک کوم ادیره اوسه نه شریک کوم ته د شنډۍ د سوري خبره زما داسې د زړه ساري تاسو ګوره تاسو غلي کښېنئ زم څه نه راغوښتی ما غلی شه که نه نو غلی شه ته ولې خبرې زه ځم زینو بس کښېنه ماماجي کښېنه خولې پسې سیوا ده دا یو کویا دی تم تی وبس کو دی به امتیس نه ماماجي په دې باندې نه خفه کېږي کویا خو دې سره په زر کاله کې هم نه شریک کوم با تم پې ځان له موټر ولګوه تیم پې ولګوه دغسې به وکړو دا مې خوښه ده بل وایه دا دوه شیشې دي دا غټه شیشه ده دوی شوه دا وړه ستا شوه ولې غټه د دوی شو وړه زما شوه غټه زما شوه غټه لږه چې کوم دی ما ته هم د خیر دی زه به یې قبوله کړم او دا وړه د دوی شوه ښځو خاونه په خپلو کې چې کوم دی څه شي ته بیا ووایه ته غلې کښېنه کښېنه دلته
چې کله مشران خبرې کوي زما مشر ورور دی چې څه غواړي نه کوم قبوله ده نه کوم وروره نه کوم ټیک ده ستا زه درته وایم چې دا ټیټ ده د دې ځای نه لرې کړه ټیک ده ماما شیشه هم شوه پاتې شوه یو چیلۍ یو خره چیلۍ د ده شوله او خره ستا نو دته خو یوه خره شته په بله څه کوي نو ستا خو هم خره شته دا ټول کلی په شاتار راغستی که زما دا خره ده نو ستا دا کوچی دی تاسو زما خولې ته خوله نه وایې زه ستا خولې ته خوله وایم خو د ده دې خولې ته خوله نه وایم ګوره ماماجي سې کار وکړه خره او چیلۍ ده که نه چیلۍ خو به دې په پاکۍ بار کړو ځکه چا خو ما کچ ماشوم غټ کړی و بقیا شوه خره نو خره چې کوم دی هغه په دو تقسیم کړو خپې به ترې منفي کړو سر ویښته به ورسره جمع کړو پوه شولې غاښونه یې د ده شو غاښونه یې د ده شو ما ته بالکل نه ده قبول په دې خره زمونږ جا ښه راځي داسې کار به وکړو په دې کور کې دا خرې ډېرېږي ماما ځکه خطرناکې خرې موجود دي زه خو یم دقه خره ستا شوه ټیک ته خره د ماما شوه ماما خره دې مبارک شه ستاسو دې مبارک شي ستاسو ماما مبارک شه خوشحاله شي خوشحاله شي الله دې ماما د دوه خپلو خرې نه ساته اصل کې وداسې کار دی ماماجي بس خره خو ستا شو مبارک چې خپې نه ځان ساته خو د دې خرې مسله به ورسره حل کړې خو له سمه خو ده وه خو له ته سمه خوځوه نه 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 په هغه خره مې اعتبار شته او په دې خرو مې نشته دې نه ما وساتئ ښه ماماجي اوس راځو شیخه دا خولې ګوره د اینو ډکومه شیخه ښځه دې کنټرول که ګورې که ماما ته به یو خبره وکړه خدای شته چې دا هر څه برابرې مړه ماماجي صرف یېرېږه ما واوره ماماجي صرف او صرف د یو څو خبرو نه یېرېږم پیله خو د الله نه یېرېږم چې مرګ چې کوم دی دا نه دی په کار او دویم د یوسف جان نه نوس پر راته بیا وایي چې ښځه دا ښځه تا پسې ویشته نو ستا پې دونه زړه خوږ نه شو نو تا چې دی شته نو څنګه چل دی که تا ته احساسات نه کېده که دا خبره پکې نه وې د ده دا ښځه ما سنبالوله زما پړه ده په دې ما تېل اړول ماما اے ماما یوسف جان به په ما پسې راځي چې ستا دا ښځه څنګه زوروره وه چې ماما یې هم دله مړ کړه ورور یې هم دله مړ کړو د خپل سر خیر غواړه صحیح وایي یار فیصله راټوله که ماما ګنې سر خوري اشیا خو د ناور دی نه راټینګېږي په پړوم پورې پاتې شو ډېران زه خو هم دا ډېران هم ماله راکوي ډېران هم ستا شو نه نه ډېران نه ورکو نه ورې که غوږې باندې زه وروسته چې کوم دی چقندر کرم ما ته پکارېږي زه به له خپل حساب زه ماما یې ستا خره به ډېران وکړي دا هغه اسانه ده اوس د دې چیلۍ مسله زه خو یم چې دا چیلۍ به هم زه بوځم دا هم زما شوه ده نه هېڅ هم نه بوځم خیر دی او ماماجي بس ځان له کار مه جوړوه به داسې کار کوو به د چیلۍ دا مسله حل شوه د چیلۍ په دې مسله باندې به لږ غور کوو زه یم چې نیمه پې کوو خیال دې دی نو بس نیمه به یې کوو که د سر طرف دیلي او که د شات طرف دیلي مړه دا اوس ظلم ناانصافي نه ده دا چیلۍ پکې مال نه راکوئ بچیه زمونږ د کور په کارونو کې دخل اندازي کوئ ورځم پسې نه دی کور نه مړی شتی به سر مې ونه خاورې کړی دا باندې راودانګم دا بیل شوي نه یو خلکو را باندې دا ستا د ښځې د لاسه ټول تعویزګر راغونډ شوي یې سمه خوځوه خوله سمه خوځي ستا د وجه باندې ګاونډیان نه باندې په سر راوخته خوله دې ټیکه ده ماما باندې ګزاره اره سټاپ تاسو مې ورته پرېږدئ مړه لږ مې ورته پرېږدئ نه به وځم ګزار دې څنګه وکړو وایي ځوه ښځې ویې وخه دا کار دی لږ ته پرېږده مړه جرګه ماره لږ مې ورته پرېږدئ لږ مې ورته پرېږدئ تاسو که ته ما یو منټ له پرېښودو په ما ویني رپورټ نه خره بار که ګورې خره پکې را نه ولې رپورټ کې هله ډوټي راله مات کړو د کبډي نه پس به ډایرکټ د جلاله میان ولزم چې ژوندی یې پرې نه دی بل رور یم راولې چې ستا کیسه والا ختمه کړو دعا کوئ چې زما رور را خبر نشي که هغه چېرته را خبر شو نو مایان به تاسو نو زه به یې خورم زه
ولاړو تالا تاو کړل بریتونه ویلي دي قسم د شیخ ویلي دي لکه د خوشي بچیا ورځه که نه لکه راشه لاسونه مې میږي شو تباه او برباد شوم لاول ما ذات که بېرته دغلته اکشنونه کوه که نه دا د سړي زوی دی لکه کور دې د غنمو ډک شه هغه یو پکې جمناست کړی مسلمان امري چېرته دله شاهد خان ټوپک په کړه زما د وس کار نه دی سړي زوی ولکه اوس تا سره به وروسته ګورم تاسو خو مې نه لګي هلکه د کوکر ډیبرۍ د چنګړو سپیه ته ما په دې پوهېږه که نه چې ته زما ګاونډي که ته زما دښمنې دا کسان دې په دې سړي پسې څنګه راغوښتي ما چې ستاسو واپس کې اتفاق راشي وګړه یو یوازې څومره یې وبه که نه اتفاق راشي غوږونه ونیسه ونیسه غوږونه غوږونه ونیسه غوږونه ونیسه ونیسه غوږونه ورغه چې غوږونه ونیسه غوږونه ګوړې خیریا لاسونه ذات که تباه او برباد شو هلکه حساب ورسره وکړه ودرېږه پاسه 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 توره دې وکړه پاسه وای پاسه کینې په دې ډونګه کې یو دوه لته وام څه پوزیشن دی په دې مې پوهه که کېنه کېنه لرګي ته کېنه چې ته په ما پسې به کوم حساب رالي دا خو زما د یو لاس کار دا د سړي زوی دی لکه خدای دې غر کړه خو دلته کې داسې تړلی وي چې دې بچا پردیس غلم نه وي دغه کړی او تا نه خو یې داسې سرمن ویسته لکه د ام یاره که زما سره یې هر څه کړي ستا په دې کې څه کار خپل کار سره کار ساته تا سره خو زما ویمه یې جنازه مې هم د سره شریکه نه ده نو دا کسان دې څنګه زما نه خلاص کړو ستا دا ما ټول وجل دا ما وجل اچھا رښتیا ویلي یاره وایي ښه مه کوه بد نشته خو رښتیا خبره ده چې د ښځې د خولې سړی حق دله سړی په ما سلام وانه چې خدای کو چې به ته لکه د رونالډو رانښتی یم او ګورو به په نیکسټ اپیسوډ کې لکه دې ښځې ته پکې ما مړه خوې سړي بچی شه ګورې د تا مې سړي بچی شه ګورې هلکه خدای شته چې ګوره اوس پسې ښځه راولم ګورې د هغې جواب نه السلام علیکم وعلیکم سلام